د نیمروز په کمال خان بند د وسلوالو طالبانو برید د افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی. د عامه ساتنې ملي تصدۍ وایي وسلوالو طالبانو نیمروز ولایت کې پر کمال خان بند برید کړی، 6 ساتونکي شهیدان او 2 ټپیان کړي دي. یا د تصدۍ وایي وسلوالو طالبانو د ټولو تعهداتو د جګړې د اصولو خلاف په ملي ټولګټو پروژو او عامه شتمنیو بریدونه پیل کړي دي چې د دوی یاد کړنه د وطن د ورانولو او د عامه بنسټونو د نړولو په معنا ده. د یادې تصدۍ د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو دا ډول بریدونه ملت سره مخامخ دښمني ده. نن سهار وختي طالبانو نیمروز کې پر کمال خان بند برید کړی، زموږ 6 ساتونکي شهیدان کړي او 2 ټپیان دي. طالبان د ټولو تعهداتو خلاف پر عامه شتمنیو او ملي پروژو بریدونه کوي. دوی نه د سولې په اصولو پوهیږي او نه د جنگ په اصولو پوهیږي. دوی په ټول توان د وطن ورانولو ماموریت ته ادامه ورکوي. د کمال خان پر بند د وسلوالو طالبانو برید په ټولنیزو رسنیو کې هم د چارواکو او خلکو غبرګونونه له ځانه سره لري. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکي وایي په کمال خان بند د برید تر شا د ایران لاس دی، ځکه چې په جوړېدو یې په ایران اوبه بندېږي. د چارو یو شمېر کارپوهان هم د کمال خان پر بند برید تر شا د ایران لاس لرل یقیني بولي او وایي چې یاد هېواد د وسلوالو طالبانو په مرسته د افغانستان د ټولګټو پروژو او سترو بندونو د جوړېدا خلاف بریدونه کوي. دوی وایي له کلونو راهیسې ایران ته د افغانستان اوبه په وړیا ډول روانې وي، خو اوس چې افغانانو ترې د ګټې پورته کولو اراده کړې، ایران یې د مخنیوي لپاره بریدونه کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ په ځانګړې توګه په سویل، لویدیځ او ختیځ کې په عامه تاسیسات او ملي پروژو باندې په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی د ګاونډیو هیوادونو د پخوا په شان د هغه مستقیم ګواښ سره تړاو لري چې دوی کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني او نورو ایراني چارواکو په څرګنده ویلي چې دوی په افغانستان کې په ځانګړې توګه د بندونو د جوړولو په وړاندې چوپ نشي پاتې کېدای او له ټولو ممکنه لارو یې مخنیوی کوي. بناً په بندونو او د هغوی په ساتونکو په بریدونو کې د افغانستان د بیارغونې او پرمختګ دښمنان مستقیم لاس لري او دا بریدونه د هغوی په مرسته او سپارښتنه ترسره کیږي ترڅو افغان حکومت په دې برخه کې د هغوی اندېښنو اورېدو او غوښتنو منلو ته اړ کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د اوبو په سترو بندونو د وسلوالو له لوري بریدونه کیږي، بلکې تر دې وړاندې په کجکي او سلما بندونو باندې هم مرګوني بریدونه شوي چې چارواکي یې مسؤل وسلوال طالبان بولي.